کچری ستاسو ماشومان ډیر زیات کمزوري وي او د هغوی په وجود کې بار بار د وینې کمی راځي او د هغې سره کم چې د هغو هډوکي دي هغه هم ډیر زیات کمزوري وي. نو زه صرف تاسو ته یو داسې څیز ښیم کچری تاسو خپل ماشومان د دې څیز نه منې کړل نو ستاسو ماشومانو په وجود کې کم چې د وینې کمی دی هغه هم په پوره کېدو طرف ته روان شي او د هغوی چې کومه کمزورتیا ده هغه به هم ورسره ختم شي او د هغوی په وجود کې کم چې هډوکي دي د هغوی چې کومه کمزورتیا ده یعنې په هغوی کې کم کیلشیم دی هغه به هم صحیح طریقې سره روان شي او د هغوی هډوکي به هم مضبوط شي. نو کچری تاسو خپلو ماشومانو ته بار بار چای ورکوئ نو دا چای ورکول ورته مکمل بند کړئ. که بیا هم نه بندیږي نو زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم د چای ورکولو چې په هغې سره به ستاسو ماشومانو ته ډېر زیات تکلیف چای نه ورکوي. او کچری ماشومان بار بار ډېرې زیاتې چای سکي نو په هغې کې پتې وي چې په هغې پتو کې کیفین ورته ویلی شو هغه وي او د کیفینو نقصانات دا دي چې دا کله هم وجود ته لاړ شي نو د انسان په وجود کې آیرن ورته ویلی شي او موږ ورته وینې ویلی شو او کیلشیم ورته ویلی شي کوم چې زموږ او ستاسو په هډوکي کې موجوده وي چې هغه زموږ هډوکي ته فایده ورکوي. نو دا دوه څیزونه کوم چې کیلشیم دی او کوم آیرن دی یعنې وینه ده دا دوه څیزونه ترکیې ته نه پرېږدي چې د دوه څیزونو په وجه باندې په ماشوم کې بار بار د وینې کمی راځي او د هغه د هډوکي کمزورتیا ډېره زیاته وي. نو که چېرې تاسو خپلو ماشومانو ته بار بار چای ورکوئ یا ډېرې زیاتې چای څکي نو د دې چایو نه تاسو دا منع کړئ. که چېرې بیا هم نه منع کېږي نو دوی دپاره یو سپیشل چای برابروي مطلب په هغې کې پتې او چینی ډېره زیاته کم اچوي چې صرف د هغوی تنده پرې ماتېږي او هغوی ته څه نقصان نه ورکوي ځکه چې بار بار کم ماشوم ډېرې زیاتې چای څکي نو هغه په وجود کې آیرن او کیلشیم ورته ویلی شي چې دا ډېر زیات نه جوړیږي او مخکې ترقي طرف ته نه روانېږي چې د دې په وجه باندې د ماشوم په وجود کې بار بار د وینې کمی راځي او د هغه په هډوکي کې د کیلشیم کمی راځي چې د هغه په وجه باندې د ماشوم په وجود کې کمزورتیا راځي او ورسره د هغه چې کوم هډوکي دي هغه هم کمزوري کېږي. ډېرو زیاتو مریضانو زما نه بار بار دا تپوس کړی دی چې زموږ ماشومانو کې ډېره زیاته کمزورتیا وي او د وینې کمی پکې راځي او هډوکي ډېر زیات کمزوري وي. نو مین او د ټولو نه غټه وجه دا ده که چېرې تاسو خپلو ماشومانو ته چای کم ورکول شروع کړل نو ستاسو ماشومانو کې به د وینې کمی هم پوره کېدو طرف ته را روان شي او د هغوی په هډوکي کې کم کیلشیم چې ورته ویلی شي هغه به هم ترقۍ طرف ته را روان شي او ستاسو ماشومانو کې کومه کمزورتیا ده هغه به هم ترقۍ طرف ته را روان شي یعنې نشونما به شروع کړي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو تاسو ته لږه هم فایده درکړې وي نو د هغوی کسانو سره خامخا شریک کړئ کومو ماشومانو ته چې دا کمزورتیا ده. شکریه. الله حافظ.